بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ تاسو موضوع ده فورت لیکچر څلورم لیکچر واټ از کلاس بی. په کلاس بی باندې به چیک کوو خبره. په انګلیسي کې چې کله موږ تاسو کلاس بی لیکو اول کور به نیټورکي، دویم کور به نیټورکي، دریم او څلورم کور به هاست. نو دا معنی چې په کلاس بی کې موږ څو کوره نیټورک لرو؟ دوه کوره. څو کوره هاست لرو؟ دوه کوره. اوله ورځ موږ تاسو ویلو چې موږ تاسو سره کلاسونه ای بی سی دي، دغه له نیټورکو له هاستو څخه جوړ. نو په دې کې دوه برخې د نیټورک شي. د نیټورکو شمېر پکې زیات خو د هاستو شمېر پکې کم. که غواړو د نمبر په اساس یې ولیکو نو اول کور کې 8 یعنې 8 سره بټنان، په دویم کور کې 8 سره بټنان، په دریم کور کې 8 سره اپ، په څلورم کور کې 8 سره اپ. که په باینري لیکو دا کوم شکل ده؟ باینري شکل. صحیح شو. How to find class B network range. رینج اوس څرنګه پیدا کړو؟ رینج څرنګه پیدا کړو؟ ګوره په کلاس بی کې موږ ویلو اول کورم پر ان د نیټورک ده، دویم کورم پر ان د نیټورک ده، دریم کور هاست ده، زیرو ده، څلورم کورم پکې هاست ده، معنا اپ. صحیح شو. اوس ګوره اوس موږ تاسو رینج پیدا کوو. رینج ما تاسو ته ګوره دا خبره کړې وه چې رینج پیدا کوو، رینج بل اوله کوره پیدا کوي. اوس ګوره په کلاس بی کې خو دغه ټول ان دي، خو ما صرف اول کور ګوره کې لیکلی. اته دانې دي که نه دي؟ موږ ویلي وو رینج پیدا کوو له اول کوره را پیدا کوو. یو کلاس له بل کلاس سره فرق لري، له اول کوره فرق لري. رینج چې اچو په اول کور کې اچو. نو رینج به له کوم کوره را پیدا کا؟ له اول کور. د اول کور خو اته سره بټونه ان دي، اته سره مې ولیکل. قیمت به د دوه پرتوان د ان په اساس پې ولیکي. زیرو، دوه پرتوان د یو، دوه پرتوان د زیرو، یو راځي که نه راځي؟ دوه پرتوان د یو، دوه، دوه پرتوان د دوه، څلور، دوه پرتوان د درې، اته، دوه پرتوان د څلور، شپاړس، دوه پرتوان د پنځه، دوه دېرش، دوه پرتوان د شپږ، څلور شپېته، دوه پرتوان د اووه، یو سل اته ویشت. اوس به څه وکړي؟ دغه ټول قیمتونه به سره راجمع کړي، لکه په کلاسیک سیم راجمع کول. دا ټول خو چې راجمع کړي څو کېږي؟ 255. څو به سي؟ 255. په کلاسیک سیم هم رینج معنا و، اول کور به ترې چک کوو، منفي کوو. اوس کلاس بی ده، په کلاس بی کې به دویم کور ترې منفي کړي، دویم کور به چی کړي؟ منفي کړي. ښه 255 منفي د دویم کور، دویم کور څو سو؟ دویم بیټ. د دویم بیټ قیمت څلور شپېته و، څلور شپېته چې منفي کړي څو به راشي؟ یو سل او یو نوي. یو سل څو؟ یو سل یو نوي. اوس راته ووایه کلاسي په څو کې ختمول؟ په یو سل اوویشت کې ختمه وه که نه وه ختمه؟ نو په اته ویشت کې به بیټ شروع شي، تر څو پورې به ولاړ شي؟ تر یو سل یو نوي. نو د کلاس بی رینج څو سو؟ له یو سل اته ویشت څخه نیولې تر یو سل او یو نوي پورې. یعنې که په اول د یو کلاس په اول کور کې عدد د یو سل اته ویشت او د یو سل یو نوي ترمنځ پروت و، نو موږ تاسو ته به پته لګېږي دا ده کلاس بی. کلاس چه ده؟ بی. فرموله مې درته ویلې ده سیکنډ بیټ از اپ اینډ ریمینینګ بیټس ار آن. ګوره ټول بیټونه به آن کړي، ټول به سره جمع کړي. بیرته به یو سیکنډ بیټ به ترې اپ کړي، معنا څلور شپېته به ترې اپ کړي، ترې لرې به کړي، ترې منفي به کړي، نو تا ته به قیمت پلاس درکړي. نوټ رینج به په اول کور کې اچو. بیا هغه خبره ده رینج به چیرې اچوي؟ په اول کور کې به یې چی کوي؟ اچوي. اوس کوم نیټورک پیدا کړو هغه رینج مې پیدا کړو. اوس مې د کلاس بی یوازې رینج پیدا کړو. اوس راځو how to find class B host range. څو آی پی ادرسونه دي پکې، معنا څو هاست دي پکې، څو پیسیان دي پکې، څو پیسیانو ته پکې کولی شي آی پی ادرسونه ورکړو. دا رینج به څومره پیدا کړه؟ ګوره نوټ by this formula we can find network and host. network او host په دې فارمول پیدا کړه. نیټورکو شمېر چې پیدا کړه دوه پرتوان دي 14. ګوره په کلاس ای کې د نیټورکو شمېر دوه پرتوان دي 9. په کلاس بی کې نیټورکونه پیدا کړه دوه پرتوان دي 14. په هغې کې دوه پرتوان دي اوس ټول څو نیټورکه سو؟ یو سل اته ویشت. دوه ترې منفي کېدل یو سل شپږ ویشت. دلته چې دوه پرتوان دي 14 کې ټول به څو نیټورکه شي؟ 16388. ګوره په کلاس بی کې د نیټورکو شمېر زیات ولې؟ ځکه دوه کوره نیټورک، دوه کوره چی نیټورک سو. د هاستو شمېر به کم شي ولې؟ له دریو څخه دوه تر دوه کوره چی دي پکې؟ هاست دي پکې. صحیح شو. اوس ګوره د هغه معنا هاستي معنا خپله فارموله ده. دوه پرتوان دي اپ بیټس منفي دوه. څو بیټونه اپ دي په کلاس بی کې؟ ګوره راسه په کلاس بی کې وګوره څو بیټونه اپ دي؟ اته بیټه اپ دي، څو شپاړس بیټه اپ دي که نه دي اپ؟ نو دوه پرتوان دي شپاړس. دوه پرتوان شپاړس منفي دوه. منفي دوه موږ ویلي منفي کوو به یو ایډي ده یو براډکاسټ ده. دوه پرتوان دي شپاړس منفي دوه. له دوه پرتوان دي شپاړس دغه عدد کې دوه ته منفي کې 58540 پاتې. نو هدف دا معنا چې په کلاس بی کې موږ تاسو کولی شو 16304 اتیا شبکې جوړې. 16300 یو ډېر غټ تعداد.
بیا په د هره شبکه کې موږ تاسو کولی شو چې 15,534 پیسیان وسو. پوهېږي؟ ښه ګوره په کلاسیک کې یو کور نیټورک و، یو څه شپږ نیټورک کې راکړو، پیسیان بیا هغه د 16 میلیونه ته کې رسېدل. 16 میلیونه. دلته څه شوي؟ دلته د نیټورکونو شمېر زیات شوی دی خو د پیسیانو شمېر راکم شوی. نیټورکونو شمېر 16,304 ته رسېدلی خو د پیسیانو شمېر بیا 15,534 ته راکته شوی. by default subnet mask of class B. ګوره که سبنیټینګ کې وګورې خو سبنیټ ماسک بدلېږي، هغه بیا وروسته خبرې دي. by default subnet mask په کلاس B کې څو کوره نیټورک و؟ دلته مې لیکلي دي درته 2 کوره نیټورک و که نه و؟ نو 2 کوره نیټورک شو، دغه هم پر اپ شو، دغه هم د دغه هم پر قیامت 255 راځي، دغه هم پر 255 راځي. نو by default subnet mask کې 255.255.0.0 2 کوره نیټورک په ټول بیټونه پکې آن وو، قیامت یې راجمع کې 255.255 کې دا نور د پکې آف دي، قیامت یې 00. نو دا دی by default subnet mask د کلاس B. بل راځو پسې what is class C. خبره چاته دي؟ کلاسي. په انګلیسي کې چې کلاسي لیکي اول کور نیټورک، دوم کور نیټورک، دریم کور نیټورک، څلورم کور پکې هاست. په کلاسیک نیټورکونو شمېر څو سو؟ 3 خو د هاستو شمېر پکې کم سو. په نمبر اوس یې لیکي اته اته اته، دا معنی اته سره بیټه ان، اته سره بیټه ان، اته سره بیټه ان او اته سره بیټه اف. صحیح شو؟ په باینري کې لیکي اول اته سره بیټه ان دي، دوم اته سره بیټه ان دي، دریم اته سره بیټه ان دي او څلورم اته سره بیټه اف دي. اوس ګور how to find کلاسي نیټورک رینج. رینج یې څوړ پیدا رینج مو ویلو له اول کوره به پیدا کړه. ګوره دغه کور یې ان ده، دا مان ده، دا مان ده، نه له دې را پیدا کوم نه له دې له اول کوره یې پیدا کوم. د اول کور اته سره بیټونه مې دلته چک کړل ولیکل. قیمتونه به په یوازې کې دي 2 پرتوان دي ان فاساس، 2 پرتوان دي 0 1، 2 پرتوان دي 1 2، 2 پرتوان دي 2 4، 2 پرتوان دي 3 8، 2 پرتوان دي 4 16، 2 پرتوان دي 5 32، 2 پرتوان دي 6 46، 2 پرتوان دي 7 128. اوس به څه وکړې؟ دا خو دریم کلاس. په دریم کلاس ته غواړې رینج پیدا کړي، دا ټول قیمت به سره راجمع کړي. لکه په کلاس B ایکس هم راجمع کړه، ټول قیمت سره راجمع کړي، یو 255 جوړ. دریم یو به اپ کې، دریم یو به منفي کې، دریم یو به چی کې منفي کې. په کلاسیک به اول یو منفي کاو، په کلاس B کې به دوهم یو منفي کاو، په کلاسیک به څو منفي کې؟ دریم یو منفي کې. دریم یو قیمت څو راځي؟ 2 دا معنی third bit is up. دریم بیت به اپ کې لري باکې، نور د خپل پاتې ان دي پاتې ټول می جمع کو دومره سو، صرف دریم بیرته تر لري کو 2 لري کې څو برایس 230. اوس به ته د سره ته وایي موږ تاسو په کلاس B کې تر څو رسیدلای تر یو نیو رسیدلای کنو رسیدلای دا تر یو نیو رسیدلای په یو نیو کې دا ختم نو له یو نیو به دغه شروع شي. کلاسي به له څو شروع شي؟ له 2 نیو به شروع شي. په یو نیو کې ختم، په 2 نیو کې به دا شروع شي تر څو پورې به ولاړه شي؟ تر 230 پورې. نو دا ول موږ تاسو سره د کلاسي لري چې له 102 څخه شروع کیږي او په 230 باندې پای ته رسي. نو کچېرې په اول کور کې یو عدد د 102 او 230 ترمنځ وي، یعنې د دوی په مابین کې وي، نو موږ تاسو پیږو چې دا له موږ تاسو سره کلاسي ده. نوټ رینج به په چیز کې اچوي په اول کور. دا خبره بار بار تکراروم. صحیح شو؟ اوس راځو how to find class C host range. د هاستونو شمېر څنګه کې پیدا کوو؟ هاست دا معنی چې څو پیسیانو ته موږ تاسو کولی شو IP ادرسونه ورکړو. څو پیسیانو ته کولی شو IP ادرسونه ورکړو. ګور by this formula we can find network and host. ګور نیټورکونه چې پیدا کوو شی نیټورکونه په کلاسیک کې نیټورک پیدا کوو 2 پرتوان دي، په B کې پیدا کوو 2 پرتوان دي 14، په C کې پیدا کوو 2 پرتوان دي 21 دای په مول سره 2 پرتوان دي 21 څو کېږي 2 پرتوان دي 21 دومره کېږي. نیټورکونه شمېر څومره د کلاسیک دومره شبکې موږ تاسو کې جوړولی شو. هاست پیدا کړه. د هاست خپله فرموله دغه زړه فرمول 2 پرتوان دي 8 بیټس منفي 2 څو بیټونه 8 دي په کلاسیک 8 بیټه 8 کې نه دي 2 پرتوان دي 8 منفي دي 2 پرتوان دي 8 250 منفي دي 240. دا معنی چې موږ تاسو په کلاسیک کې دومره شبکې جوړولی شو او په هره شبکې کې دومره IP ادرسونه استعمالولی شو، دومره پیسې واستولی شو. ګور دلته که ته فکر وکړې دغه نیټورکونو شمېر ډېر مخته ولاړ خو د پیسیانو شمېر ډېر راکم شو. په کلاسیک کې به په هر برانچ کې تقریبا 16 میلیونه پیسیان جایدل،
په کلاس بي کې بیا تقریبا 2000 ته را 15,000 څو ته را په کلاس سی کې صرف 254 پیسې په یو نیټورک شي جای خود نیټورک کوم شمېر مخ ته وړه ولې درې کور نیټورک هاست کور ته یو شي یو کور یوازې هاست ته فاته شو بای ډیفالت سبنیټ ماسک اف کلاس بی ګور اول کور پر انده کنه ده قیمت 255 راځي دوم کور انده قیمت چې دا سره جمع کې بدیو قیمت 255 راځي دریم کور انده 255 راځي څلورم کور انده 0 راځي نو دا یې موږ سره بای ډیفالت چې سبنیټ ماسک 255 دا نو دلته موږ تاسو د سی ای نه چې کلاسي سي د رینج د 0 شروع ده 320 بیا به شروع کېږي له 130 تر 190 بیا چې شروع کېږي له 190 تر 240 بل د کلاسي بای ډیفالت په کلاسیک سي د یو کور نیټورک درې کوره هاست په کلاس بي کې 2 کوره نیټورک 2 کوره هاست په کلاسیک 3 کوره نیټورک یو کور هاست په کلاسیک سي نیټورک پیدا کو 2 پټ باندې وو په کلاس بي کې پیدا کو 2 پټ باندې 14 په کلاسیک سي پیدا کو 2 پټ باندې په کلاسیک سي هاست پیدا کا 2 پټ باندې اپیکس ممپی 2 په کلاس بي کې دغه په کلاسیک کې دغه په کلاسیک سي دی اپ بیټونه څلور سرایز ځکه دوی د سپیټ دي اته بیټ د نیټورک انکی 3 بیټ څلور بیټ پاتې کی په کلاس بي کې اپ بیټونه شپږ سرایز په کلاسیک کې اپ بیټونه تا مشکل باندې بل د کلاس ای بای ډیفالت سبنیټ ماسک 255.0.0.0 د کلاس بي وا 255.255.0.0 د کلاس ای وا 255.255.0.0 درې خبرې به بیا یاد رینج پیدا کړه اول کور به پیدا کړه رینج کیا چي پاور کو کې وای چي یو کلاس له بل کلاس سره فرق لري دی اول کو په اساس فرق لري نو دا زموږ تاسو د نن ورځې درس دغه لیکچر په همدې سره چا کېږي فایده رسي سبب به ان شاء الله موږ تاسو کلاس ډي سي او د نورو شنو